بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درسي ویډیو کې موږ او تاسو د جاندیس یا هم د ژیړي په اړه عمومي وغږیدل و مویل چې جاندیس هغه حالت دی چې د بیلروبین مقدار په داخل د وجود کې په داخل د وینه کې ل خپل نارمل حالت څخه لوړیږي. په دې ویډیو کې موږ او تاسو د جاندیس مختلف ډولونه د هغې نښې نښانې مثلا څرنګه تشخیصیږي او کومې نښې نښانې په دغه ناروغانو کې لیدل کېږي، کوم تغیرات په داخل د فزیولوژي کې رامنځته کېږي، لاملونه څه دي، پر هغې باندې غږیږو. همدارنګه د جاندیس او د ژیړي په ډولونو باندې هم بحث کوو. یو ډول د ژیړي هغه د هیمولایټیک جاندیس په نامه باندې یادیږي. هیمولایټیک جاندیس همغه حالت دی چې خپله د آر بی سی د حجرو هغه د خپل نارمل حالت څخه په ډیر مقدار سره د هغې تجزیه صورت نیسي. یعنی د هیمولایزیس پروسه یا د آر بی سی د تجزیه پروسه له خپل نارمل حالت څخه لوړه ده. کله چې د آر بی سی د تجزیه پروسه له خپل نارمل حالت څخه لوړه وي، له نارمل مقدار څخه لوړه وي، بالاخره دا د دې لامل کېږي چې بیلروبین سویه او د بیلروبین سنتیز له هم مالیکول څخه هم په داخل د وضعیت کې لوړ شي. کبد یا ځیګر هغه کولی شي تر 3000 ملي ګرامه بیلروبین د ورځې هغه کانجوګیټ کې بالاخره هغه اطراح کی په نارمل اندازې سره یا په نارمل شکل سره. په نارمل افرادو کې زموږ او تاسو په داخل د وضعیت کې چې کله نارمل فزیولوژي مخ ته وړل کېږي، زموږ ځیګر 300 ملي ګرامه بیلروبین هغه د ورځې کانجوګیټ کوي د ګلوکورونیک اسید سره او هغه زموږ او تاسو وضعیت څخه اطراح کېږي. یعنی کبد کولای شي چې 300 ملي ګرامه بیلروبین د ورځې هغه کانجوګیټ کې بالاخره هغه صفرا کڅوړې ته اطراح کړي. ولې که چیرې اړتیا پیښیږي په ځینې حالاتو کې ترڅو د هیم مالیکول له خپل نارمل حالت څخه ډیر تجزیه شي، نو کبد کولای شي تر 3000 ملي ګرامه بیلروبین هم په نارمل شکل سره هغه کانجوګیټ کړي او بالاخره د هغې اطراح وکړي. ولې په هیمولایټیک جاندیس کې دا همغه حالت دی چې د آر بی سی تجزیه د هیم مالیکول تجزیه دومره ډیره ده چې کبد نشي کولای ترڅو هغه کانجوګیټ کی ترڅو هغه اطراح کی. یعنی کبد په نارمل شکل سره خپل دنده مخ ته وړي. د کبد په دنده کې ستونزه نشته ده. ستونزه ده چې کبد فقط او فقط دغه مقدار چې د بیلروبین تولید شوی دی دومره ډیر دی چې کبد د هغې ظرفیت نه لري ترڅو هغه کانجوګیټ کی او هغه اطراح کی. دا همغه حالت دی چې دغه ډول حالت یا دغه ډول ژیړي ته موږ او تاسو پری هیپاټیک وایو. ځکه کبد کوم ستونزه نه لري، په اطراحي سیستم کې کوم ستونزه نشته، یوازې ستونزه دا ده چې له کبد څخه مخکې ستونزه ده او هغه ستونزه هم دا ده چې بیلروبین زیات سنتیز کېږي له خپل نارمل حالت څخه. په دغه ناروغۍ کې مثلا دغه د آر بی سی حجرات دي، دا تجزیه کېږي د هیم مالیکول د وسپنې مالیکول د هغې څخه یا د وسپنې اتوم له هغې څخه لرې کېږي او بالاخره هیموګلوبین یې هم جدا کېږي، پاتې کېږي د پورفایرین حلقه. دغه د پورفایرین حلقه بیلروبین ته تبدیلیږي. په دغه ناروغانو کې ان کانجوګیټډ هایپر بیلروبینیمیا لیدل کېږي. په هیمولایټیک جاندیس کې یا همغه جاندیس چې د آر بی سی د تجزیه څخه رامنځته کېږي د خپل نارمل حالت څخه ډېرې تجزیه کېږي، نو په دغه ناروغانو کې ان کانجوګیټډ هایپر بیلروبینیمیا لیدل کېږي. یعنی دا یو ځانګړنه ده، یو خاصه ځانګړنه دغه ناروغانو ده یا دغه ناروغۍ ده چې په دوی کې ان کانجوګیټډ هایپر بیلروبینیمیا له نورو مثلا د کانجوګیټډ بیلروبینیا څخه یا له یوروباینوجین څخه ډیر لیدل کېږي. کېدای شي په دغه ناروغانو کې کانجوګیټډ بیلروبین ولیدل شي، هغه لوړوالی هم وي. ولی په دغه ناروغانو کې خاصه نښه هغه دا ده چې په دغه ناروغانو کې ان کانجوګیټډ بیلروبین د خپل نارمل مقدار څخه لوړ وي. لامل یې هم دا دی چې موږ وویل چې په لومړي قدم کې بیلروبین سنتیز کېږي، دا کانجوګیټډ بیلروبین نه دی، دا بالاخره ځیګر ته او ځیګر کې د هغې کانجوګیشن صورت نیسي، بالاخره کانجوګیټډ بیلروبین ته تبدیلیږي. نو چون کبد دغه بیلروبین نشي اخیستلی، مقدار ډیر دی، نو دا بیلروبین په همدغه شکل باندې په داخل د وضعیت کې تجمع کوي او بالاخره په دغه ناروغانو کې ان کانجوګیټډ هایپر بیلروبینیمیا په ځانګړي ډول لیدل کېږي. په دغه ناروغانو کې لامل د ناروغۍ دا دی چې آر بی سی د مختلفو عواملو له امله مثلا هټولایټیک انیمیا ده
یا هم کېدلی شي نورې مختلفې ستونزې وي، تلسیمیا وي، یا دا ده چې په دوی کې هیمولایزز وي یا هیمولایټیک انیمیا وي. نو مختلف لاملونه د دې کېږي تر څو د هیم مالیکول تجزیه چې بیلیروبین د هغې څخه ترلاسه کېږي، د دغه بیلیروبین سنتیز د هغې د کانجوګیشن څخه ډیر وي یا د هغې د کانجوګیشن څخه سریع او چټک وي. یعنی بیلیروبین په ډیر مقدار سره په ډیر چټکوالي سره او سرعت سره سنتیز کېږي نسبت د دې چې د هغې کانجوګیشن صورت ونیسي. یعنی کانجوګیشن یې سلو دی، کانجوګیشن یې کم دی او سنتیز د بیلیروبین هغه لوړ دی. بالاخره دا د همدې لامل کېږي چې د بیلیروبین سویه په داخل د وضعیت کې لوړه شي. په دغه ناروغانو کې کانجوګیټډ بیلیروبین یا هغه بیلیروبین چې د ګلوکورونیک اسید سره یوځای شوی دی هغه هم د خپل نارمل حالت څخه لوړ وي او د هغې لامل دا دی چې موږ وویل چې کله په نارمل شکل سره په افرادو کې موږ وګورو د ورځې 300 ملي ګرامه بیلیروبین تجزیه کېږي یا د هغې کانجوګیشن صورت نیسي البته او هغه اطراح کېږي د کبد څخه. ولی کبد موږ وویل د اړتیا په وخت کې کولی شي تر 3000 ملي ګرامه پورې بیلیروبین هم کانجوګیټ کې او هم اطراح کې. نو چون په دغه ناروغانو کې بیلیروبین سویه لوړه ده، اړتیا ده تر څو بیلیروبین باید زیات کانجوګیټ شي، نو همدغه لامل دی چې په دغه ناروغانو کې کانجوګیټډ بیلیروبین سویه هم لوړیږي. ولې ان کانجوګیټډ بیلیروبین لوړېدنه هغه په دوی کې یوه خاصه ځانګړنه ده. همدارنګه کله چې کانجوګیټډ بیلیروبین زیات سنتیز کېږي نو کبد په درست شکل سره خپله وظیفه مخته وړي، په نارمل شکل سره کانجوګیټډ بیلیروبین بالاخره کولمو ته اطراح کېږي او هغه یوروبایلوجین ته تبدیلیږي. موږ دغه مراحل په مخکینیو درسونو کې ویلي دي. نو کله چې کانجوګیټډ بیلیروبین سویه لوړه وي بالاخره دا د همدې لامل کېږي چې یوروبایلوجین ته هم ډیر تبدیل شي په کولمو کې، او کله چې یوروبایلوجین ډیر تبدیلیږي یا ډیر تولیدیږي دا د همدې لامل کېږي چې انټروهیپاټیک سایکل چې یوروبایلوجین هغه پورټل وین ته جذبیږي او بالاخره ځیګر ته ځي او د ځیګر څخه بیرته کولمو ته، همدغه سایکل یا همدغه دوران د انټروهیپاټیک سایکل په نامه باندې یادیږي. په دغه ناروغانو کې د انټروهیپاټیک سایکل مقدار هم د نارمل حالت څخه ډیر لیدل کېږي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د دغه ناروغانو په ادرارو کې البته یوروبایلوجین سویه هم د خپل نارمل حالت څخه لوړه ده. لامل بیا هم همدغه دی چې کانجوګیټډ بیلیروبین له خپل نارمل حالت څخه چې 300 د 3000 ته کېدلی شي پورته شوی وي او بالاخره یوروبایلوجین هم په ډیر مقدار سره په کولمو کې سنتیز کېږي او بالاخره کله چې هغه وینې ته انتقالیږي، وینې ته جذبیږي او له وینو څخه بډوډو ته او د هغې فلټریشن صورت نیسي، طبعا د هغې فلټریشن هم ډیریږي چون مقدار یې ډیر دی. نو بالاخره په یورین د دغه ناروغانو کې یا په ادرارو د دغه ناروغانو کې د یوروبایلوجین سویه هم لوړه ده. نو که عموما یو نظر هیمولایټیک جانډیس ته واچو په دغه ناروغانو کې یوه دا ده چې په کبد او په اطراحي سیستم کې کومه ستونزه نشته دی. ان کانجوګیټډ هایپربیلیروبینمیا له خپل نارمل حالت څخه ډیره ده. همدارنګه په دغه ناروغي ډول د پری هیپاټیک دی چون په کبد کې ستونزه نه ده، له کبد څخه مخکې دی. کانجوګیټډ بیلیروبین لوړیږي، انټروهیپاټیک سایکل له خپل نارمل حالت څخه لوړیږي. په ادرارو کې د یوروبایلوجین مقدار په دغه ناروغانو کې له خپل نارمل حالت څخه لوړیږي. دا هغه نښې نښانې دي چې په دغه ناروغانو کې موږ لیدلی شو. دوهم ډول هغه هیپاټوسیلولر جانډیس دی یا هیپاټیک جانډیس دی یا خپله کبدي ژیړی یا د ځیګر ژیړی ورته ویل کېږي. او دا هغه حالت دی چې د هیم مالیکول په نارمل مقدار سره تجزیه کېږي، بیلیروبین په نارمل مقدار سره سنتیز کېږي، اطراحي سیستم چې کوم صفرا کڅوړې ته اطراح کوي یا د بیلیروبین راخلي بالاخره کولمو ته اطراح کوي، په دغه سیستم کې هم کومه ستونزه نشته دی. ستونزه دا ده چې کبد په درست شکل سره خپل فعالیت او خپله دنده مخته نشي وړلی. په کبد کې مختلفې ستونزې رامنځته کېږي، مثلا هیپاټایټس لیدلی کېږي، سیروزس لیدلی کېږي. دا د همدې لامل کېږي چې کبد ونشي کړلی تر څو په نارمل شکل سره خپله دنده چې د هغه د بیلیروبین کانجوګیشن دی، د بیلیروبین اطراح د کینل ته هغه مخته یوسي او بالاخره دا د همدې لامل کېږي چې په دغه ناروغانو کې بیلیروبین سویه لوړه شي. البته په دغه ناروغانو کې هم خاصه ځانګړنه دا ده چې ان کانجوګیټډ بیلیروبین سویه لوړیږي. لامل یې دا دی چې
د هیم مالیکول په نارمل شکل سره تجزیه صورت د هغې تجزیه صورت نیسي بیلیروبین مقدار په نارمل شکل سره سنتیز کیږي ولې که چیرې کبد په درست شکل سره فعالیت کولی شوی همدغه بیلیروبین چې سنتیز کېدل هغه به کانجوګیټ کېدل په نارمل شکل سره هغه به اطراح کېدل ولې چون کبد یا ځیګر خپله دنده مخته نشي وړلی دا د دې لامل کېږي چې بیلیروبین چې سنتیز شوی دی هغه بیلیروبین کانجوګیټ نشي هغه بیلیروبین اطراح نشي بالاخره هغه په داخل د وضعیت کې په داخل د وینه کې تجمع پیدا کوي او سبب د دې کېږي چې ان کانجوګیټډ یا هغه بیلیروبین چې هغه د ګلوکورونیک اسید سره نه دی یوځای شوی د هغې مقدار په داخل د وضعیت کې له خپل نارمل حالت څخه له خپل نارمل مقدار څخه لوړ شي ومویل د هپاټوسیلولر جاندس لاملونه مدرتي کېدلی شي هپاټایټس مثلا وایرسونه وي اچ بي وي وي اچ سی وي وي یا همدارنګه سیروز وي مختلفې دواګانې یا مختلف سرطانونه دا ټول د دې لامل کېږي چې په دغه ناروغانو کې کبد خپل فعالیت په درست شکل سره مخته یونسي د دغه ناروغانو په ادرارو کې یوروبایلونجین هغه له نارمل مقدار څخه لوړ وي کانجوګیټډ بیلیروبین ساویه چې په هیمورایټیک جاندس کې لیدل کېدله په دې دوه ناروغانو کې کېدلی شي لوړه نه وي ولې په استثنایي حالاتو کې کېدلی شي هغه لوړه وي ولې په دغه ناروغانو کې یورین د هغې یوروبایلونجین مقدار له خپل نارمل حالت څخه د خپل نارمل مقدار څخه لوړ وي او د هغې لامل دا دی چې چون د دوی کبد ستونزه لري انټیرو هپاټیک سایکل په درست شکل سره صورت نه نیسي نو دا د دې لامل کېږي هغه یوروبایلونجین چې باید وینې ته انتقال شوی وي او کبد ته تللی وي تر څو بیرته کولمو ته راغلی وي چون کبد ستونزه لري همدغه د وینې یوروبایلونجین کلیو ته ځي یا بډوډو ته ځي او په بډوډو کې د هغې فلټریشن صورت نیسي او په ادرارو کې هغه اطراح کېږي په دغه ناروغانو کې انټیرو هپاټیک سایکل د خپل نارمل حالت څخه یا د خپل نارمل مقدار څخه کم دی ولې په هیمورایټیک کې بیا دغه مقدار ډیر و د دغه ناروغانو چون په ادرارو کې یوروبایلونجین ډیر اطراح کېږي د ادرارو رنګ یې نسبتا تیاره وي ځکه یوروبایلونجین هلته لیدل کېږي همدارنګه د دغه ناروغانو غایطه مواد د هغې رنګ خاکستري شکل ته تبدیلیږي د هغې رنګ د خپل نارمل حالت څخه تت وي او د هغې لامل هم دا دی چې چون کانجوګیشن د بیلیروبین په درست شکل سره صورت نه نیسي بالاخره د هغې اطراح کبد ته د هغې اطراح البته صفري کڅوړې ته کمیږي د هغې اطراح کولمو ته کمیږي کله چې د هغې اطراح کولمو ته کمیږي یوروبایلونجین ته په کم مقدار سره تولیدیږي بالاخره د هغې اطراح په غایطه موادو کې د یوروبایلونجین چې یوروبایلین ته تبدیلیږي او غایطه مواد ته یو خاص رنګ ورکوي دغه د یوروبایلین مالیکول کم سنتیز کېږي دا د همدې لامل کېږي چې دغه ناروغانو د غایطه موادو رنګ د خپل نارمل مقدار څخه یا د خپل نارمل حالت څخه تت رنګه وي همدارنګه خاکستري شکل ولري په ځینو استثنایي حالاتو کې کېدلی شي په ځیګر کې کانجوګیشن صورت ونیسي ولې هغه لومړی مرحله کې چې د ځیګر څخه دغه کانجوګیټډ بیلیروبین کینیکیولي ته باید انتقال شي د کینیکیولي څخه باید کینیکیولي څخه باید هغه ډاکټرونو ته انتقال شي تر څو صفرا کڅوړې ته اطراح شي دغه لومړنۍ مرحله د تجمع یا د راټولولو د کانجوګیټډ بیلیروبین په کبد کې هغه ستونزه لري په ځینې استثنایي حالاتو کې نو که چیرې داسې یو ناروغ سره موږ مخ کېږو چې د هغوی په کبد کې کانجوګیشن صورت نیسي ولې هغه لومړنۍ مراحل چې دغه کانجوګیټډ بیلیروبین د کبد څخه راټول کړي او بالاخره کینیکیولي ته انتقال شي له هغې څخه وروسته بیا صفراوي ډاکټرونو ته نو که چیرې په دغه سیستم کې ستونزه په کبد کې لیدل کېږي نو په دغه حالاتو کې په دغه ناروغانو کې کېدلی شي کانجوګیټډ بیلیروبین د هغې مقدار هم له خپل نارمل حالت څخه لوړ شي ولې دا هغه حالت دی چې کبد نارمل دی ولې ستونزه په هغه لومړنیو جماوري مرحلو کې ده چې هلته کانجوګیټډ بیلیروبین کینیکیولي ته انتقالېږي ولې عموما هغه ناروغان چې هغوی هپاټوسیلولر جاندس لري یا هپاټایټس بی لري یا هپاټایټس سی لري یا مثلا په هغوی کې سیروز کبدي لیدل کېږي یا مختلف سرطانونه د دوی کبد بیا کنجوګیشن نه کوي نو په دغه ناروغانو کې ان کانجوګیټډ بیلیروبین دا یوه خاصه ځانګړنه ده چې په دغه ناروغانو کې د هغې سویه لوړیږي دریم ډول د جاندس یا د زیړي هغه obstructive جاندس دی یا هغه جاندس یا هغه زیړی چې هغه د بندش یا د بندېدو له امله رامنځته کېږي دا پوسټ هپاټیک جاندس دی یعنی هماغه حالت دی چې په نارمل مقدار سره هیموګلوبین تجزیه کېږي
په نارمل مقدار سره بیلیروبین سنتیز کیږي، په نارمل مقدار سره د بیلیروبین کانجوګیشن صورت نیسي او بالاخره هغه اطراح کیږي. یعنی د کانجوګیشن سویه هم لوړه نه ده له خپل نارمل مقدار څخه، د بیلیروبین سنتیز سویه هم له خپل نارمل مقدار څخه لوړه نه ده. ستونزه دا ده چې کله د کبد څخه کانجوګیټډ بیلیروبین یا هغه بیلیروبین چې د ګلوکورونیک اسید سره یوځای شوی دی هغه چې کله اطراح کیږي ترڅو صفراوي کڅوړې ته اطراح شي یا مثلا صفراوي کڅوړې څخه هغه باید کلمو ته اطراح شي، دلته بیا د پانقراس له ډکټ سره هم یوځای کیږي او بالاخره د بایل ډکټ سیستم کې په دغه اطراحي سیستم کې په دغه ډکټونو کې ستونزه وي. دا د دې لامل کیږي چې په ناروغانو کې د بیلیروبین سویه له خپل نارمل حالت څخه لوړه شي. obstructive جاندیس هغه مختلف لاملونه لري، مثلا کېدلی شي چې په دغه صفراوي اطراحي سیستم کې یا په دغه بایل ډکټ کې هلته سرطانونه ولیدل شي، یا خپل د پانقراس په دغه سر کې چې دلته کله دغه بایل ډکټ یو ځای کېږي بالاخره دغه پانقراس له ډکټ سره تر څو کلمو ته صفرا اطراح شي په دغه ځایونو کې سرطانونه ولیدل شي، یا هم ځینې وخت کې په صفراوي کڅوړه کې تیږې لیدلی کېږي یا په همدغه ډکټونو کې چې له دې ځای څخه بیا اطراح کېږي. نو دغه مختلفې تیږې دغه مختلف سرطانونه دا د دې لامل کېږي چې هغه ډکټونه اطراح د صفرا کوي هغه بند شي او بالاخره د بیلیروبین سویه په دغه ناروغانو کې له خپل نارمل حالت څخه لوړیږي. په دغه ناروغانو کې د کانجوګیټډ بیلیروبین سویه چې هغه خاصه ځانګړنه دغه ناروغي هغه دا ده چې په دغه ناروغانو کې کانجوګیټډ بیلیروبین له خپل نارمل حالت څخه ډیریږي. لامل یې همدا دی چې چون په نارمل مقدار سره هم تجزیه شوی دی، په نارمل مقدار سره بیلیروبین سنتیز شوی دی، په کبد کې په نارمل مقدار سره ټول کانجوګیټ شوی دی، ولې وروسته د کانجوګیشن څخه ستونزه رامنځته شوې ده، تر کانجوګیشن پورې کومه ستونزه نه ده. نو همدغه لامل دی چې کانجوګیټډ بیلیروبین سنتیز کیږي ولې اطراح کیږي نه، نو د کانجوګیټډ بیلیروبین سویه هغه د خپل نارمل حالت څخه لوړیږي هم په ادرارو کې او هم په وینه کې. په ادرارو کې ځکه کله چې وینه کې د هغې مقدار لوړیږي هغه فلټریشن د هغې صورت نیسي بل اخره اطراح کیږي. همدغه حالت چې په وینه کې یا هم په یورینو کې کانجوګیټډ بیلیروبین لوړیږي دغه ډول جاندیس ته چولریک جاندیس هم وایي، او دا چولریک جاندیس هماغه ټول کیسونه چې هلته بندش رامنځته کیږي یا هلته بندیدنه رامنځته شوي وي د اطراحي سیستم دغه ټولو حالاتو ته چولریک جاندیس وایي. د دغه ناروغانو ادرار هم نسبتا تیاره وي ځکه هلته یوروبایلینوجین ډېر اطراح کیږي. همدارنګه د دغه ناروغانو غایطه مواد هغه د خپل نارمل حالت څخه پیل وي یعنی ترنګ لیدل کیږي. لامل دا دی چې چون اطراح صورت نه دی نیولی یوروبایلینوجین یوروبایلین ته کم تبدیلیږي او بالاخره د هغې اطراح په غایطه موادو کې کمه ده. ولدا چې کانجوګیټډ بیلیروبین کېدلی شي په ادرارو کې اطراح شي نو همدغه لامل دی چې ادرار د دغه ناروغانو هغه له خپل نارمل حالت څخه تیاره وي. د دغه ناروغانو په ادرارو کې یوروبایلینوجین په هیڅ صورت سره نه لیدل کیږي. د ادرارو تیاروالی هغه د کانجوګیټډ بیلیروبین د اطراح له امله دی نه د یوروبایلینوجین له امله. د دغه ناروغانو په ادرارو کې یوروبایلینوجین هغه ځکه نه لیدل کیږي چې یوروبایلینوجین همغه مرکب دی کله چې بیلیروبین کانجوګیټ شي هغه صفراوي کڅوړې ته او له صفراوي کڅوړو څخه کلمې ته کلمو کې هغه ارجاع کیږي او بالاخره یوروبایلینوجین ته تبدیلیږي چې یو مقدار یوروبایلینوجین بیا په ادرارو کې یو مقدار انټرو هیپاټیک سایکل کې یو مقدار بیا په غایطه موادو کې اطراح کیږي. چون دلته اطراح کلمو ته صورت نه دی نیولی نو هلته یوروبایلینوجین سنتیز شوی نه دی، یوروبایلینوجین تولید شوی نه دی، نو په ادرارو کې هم نه اطراح کیږي. نو دغه ناروغانو په ادرارو کې که چیرې ټیسټ صورت ونیسي یوروبایلینوجین نه لیدل کیږي. د همغه مختلفې نښې نښانې دي چې په مختلف ناروغۍ موږ یو له بله څخه کولی شو هغه د هغې توپیر وکړو. مثلا په هیمولایټیک کې موږ ویل چې ان کانجوګیټډ هایپربیلیروبینیمیا ډیره ده، په ادرارو کې مختلفې نښې نښانې دي، یا مثلا په هیپاټوسیلولر کې مختلفې نښې نښانې دي، یا هم په پوسټ هیپاټوسیلولر کې یا په پوسټ هیپاټیک جاندیس کې مختلفې نښې نښانې. د دغه مختلفو نښې نښانو څخه موږ کولی شو چې د ناروغانو تشخیص عموما هم وکړو او همدارنګه یو له بله څخه دغه جاندیسونه یو له بله څخه دغه زیږدي ډولونه هغه هم جدا کړو. چولسټیټیک جاندیس همغه ټول کیسونه همغه ټول حالات چې د بندش له امله مثلا د اطراحي سیستم د بندېدو له امله
هایپر بیلیروبینیمیا رامنځته شوي وي دغه ټول حالات دغه ټول زیړې د چولېسټیټیک جاندیس په نامه باندې یادېږي په راتلونکي ویډیو کې موږ او تاسې د اطفالو په جاندیس باندې چې فزیولوژیک جاندیس په نامه باندې هم یادېږي په هغې باندې بحث کوو چې ډېری وخت کې موږ په اطفالو کې وینو زیړی په هغې باندې غږیږو همدارنګه څرنګه کولی شو موږ او تاسې د بیلیروبین سویه یا مقدار په داخل د وضعیت کې معلوم کړو چې په کوم مقدار سره موجود دي په هغه میتود باندې هم غږیږو چې د همدغه درس مربوطه ویډیو به وي له توجه مو مننه